زما ډیرو غیرت مؤمنانو ورونو، تاسو ته دا خبره معلومه ده چې زمونږ ستاسو دا مرګ ولې نه خوښیږي، ولې مو د مرګ سره الرجي ده او مرګ مو بد راځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو صحابي راغی، ورته وفرمایل چې یا رسول الله ما لی لا احب الموت، څه شوي دي په ما باندې چې زما مرګ بالکل خوښ نه دی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورنه پوښتنه وکړه هل لک مال، آیا تا سره مال شته دی؟ نو دې سړي په جواب کې ورته ویل چې نعم یا رسول الله، هو ما سره خو مال شته ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل چې قدم مالک، مال دې مخکې ولېږه، یعنی خرچه وکړه، انفاق وکړه فی سبیل الله، د الله په لاره کې انفاق او خرچه وکړه، دا مال دې مخکې ولېږه، ځان ته جمع کړه خزانه کې. وای فإن قلب المرء مع ماله، ځکه دا د سړي زړه چې ده نو دا د مال سره لګېدلی دی. که چیرته دا مال دا مخکې ولیږي نو دا سړی هم غواړي چې زه دې دې مال پسې مخکې لاړ شم، هلته مې ځان ته خزانه جوړه کړې ده، نو فلاح او کامیابي به مو وي. او که چیرته دا مال وروسته پاتې کی نو دا سړی به هم دا خوښوي ان یتخلف معه، چې دا د خپل مال سره وروسته پاتې شي. نو دا ډیر یو بهترین حدیث مبارک دی، زموږ ستاسو زندگی بدلولی شي. که خیال مو وکړ نن سبا مالدارانو ته ټول عمر په دې حالت کې تیر کړ، که د مالدارانو سره کینی نو داسې به وفهموئ او داسې به معلومه کوي ته وایې که دا مالداران سبا ته مري، داسې خبرې به وکړي، داسې خبرې چې ته به دې ته حیران شي چې ته وایې که ما سره یو څو روپۍ وي زه به یې ورته ورکړم، حالانکې دا به د کروړونو کربونو خاوند دي، بینک بیلنس به د جمع کړی وي. ولې د مرګ سره نه لګېږي، د زړه خفه د چین او سکون نه وي، یوازینی چین او سکون صرف او صرف دین سره په تعلق کې دی، الله تبارک وتعالی سره په کامل تعلق کې دی، او د نبی علیه الصلاة والسلام د مبارک سنتو اتباع کې ده. دا نه چې مونږ د خیر القرون د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د صحابه کرامو د ائمه مطبوعینو مجتهدینو اتباع پرې ایښې وي او مونږ صرف او صرف مال سره محبت پیدا کړی وي، نو بیا به مو زړه همیشه خفوي، مرګ به بد ګڼو. راځئ نن د مرګ نه بعد زندگی ته ډیر مختصر زندگی د زمونږ ستاسو 3 ورځې زندگی مو پرون تیره شوه، نن د روانه د سبا معلومات نه کیږي. راځئ دا زندگی ته لږ کار وکړئ او دغه خوشګواره زندگی ځان ته جوړه کړئ د مرګ نه بعد. الله جل شانه دې مونږ تاسو ټول په ایمان باندې